السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ وي او د صحت جانب هم په تن وي. په تېر لیکچر کې موږ ویلي وو شیپ ټول ختم کړی وو او په د کرف ټول کې موږ کرف ټول ویلی او نایف ټول هم ویلی وو. اوس به وایو ورچوال سیګمنټ ډیلیټر چې دا څه دپاره یوز کېږي. نو راځو د دې دپاره اول یو سرکل ډرا کوو. چې ډرا کړه د دې نه ډوپلیکیټ وباسو. تاسو اوس پکار دي چې دا درې منځ دا لین کټول غواړئ یا دا لین کټول غواړئ چې دا درې واړه شیپ موږ سره یو شي. نو د دې کټ کولو لپاره موږ ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ټول استعمالو. نو راځو په کوم لاین چې تاسو کټ کول غواړئ په هغې باندې داسې دا نښه راولو او ډیلیټ کوو. یا هم داسې تاسو دا پوانټر کوم چې دا د چاړې دا نشان هغه شوی دا جوړ شوی دا پرېږدئ چې کله داسې وګوره دا پروت ده چې کله داسې ودرېده نو بیا پرې تاسو لیفټ کلیک وکړئ سره به دا ورانیږي. او همداسې چې ډېر لکه دا دوه لینونه دي یا دا درې دي چې دا درې واړه پکې یو ځای رانیسئ نو داسې به هم راونیسئ پکې بیا به یې ډیلیټ شي دې سره. دا تاسو سره شیپ ډرا شو. بل دا موږ راځو یو سرکل ډرا کوو. دا موږ یو بل شان جوړ کړو. نو کله تاسو وغواړئ چې دې حصې نه لکه دې کې اوس موږ سره دا لینونه اضافه راغلي دي دا هم د دې په واسطه کټ کولی شئ. دا لینونه همداسې د دې په واسطه کټ کولی شئ. تاسو سره به یو د ګل جوړ شي. دا ټول د ورچوال سیګمنټ ډیلیټ په واسطه موږ کولی شو. همداسې راځو ساوند فلټر باندې کلر ورکوو. دا چې تاسو څنګه کوم اضافه کړلی وي تاسو غواړئ چې ورانه کړو نو تاسو د ورچوال سیګمنټ ډیلیټ په واسطه چې دا ډیلیټ کولی شئ. اوس راځو په ټیکسټ کې چې دا ورچوال سیګمنټ ډیلیټر یو سره استعمال سره موږ لیکو دلته یو ټیکسټ لیکو. ما دا سمسنګ لیکو. تاسو به اکثره سمسنګ موبایل لیدلی وي د هغې په شا باندې او مخکې د بټن کې یو لوګو جوړوي نو دا هغه لوګو هم په اسانۍ سره په دې باندې جوړولی شي. راځو دې ته شیپ ټول راځو او په دې باندې کنټرول کې وو چې کانګو ټو کرف شي د دې دا ډاټ رلو په دې ډایرکشن کې خاصه ګیدو او دا ډاټ رلو په دې باندې دلته پاسې ګیدو. اوس راځو دلته همدا ورچوال سیګمنټ ډیلیټ رلو
ټول ترازو او داسې نه کټ کوو. دا مو کټ کوو، دې ته کلر ورکوو. دا شو څنګه چې سامسنګ موبایلو باندې شاته په بیګ باندې سامسنګ لوګو لیکلي وي، تاسو په اسانۍ سره دې باندې لوګوګانې هر څه جوړولی شئ. او د دې نه وروسته په همدې کې بل چې ده اریزر ټول ده. اریزر ټول خاص ده هم سره اریزر ټول په ټکسټ کې مو سره کار څه ده، په پکچر کې کار سره. اوس مونږ پکچر راوړو دلته. اوس که موږ وغواړو چې د دې کپ نه که نه شاوخوا دا بیکګراوند چې ده ریموو کړو، لرې کړو، نو دا اریزر ټول په واسطه کولی شو. داسې په دې باندې لفټ کلیک وکړئ او چې کوم هغه کوئ تاسو پکچر مارک کوئ او هغه سلیکټ کړئ او د دې نه به دا بیکګراوند داسې ریموو کړئ. په دې باندې لیفټ بټن به نیسئ او داسې بیا راکاږئ. او بل په دې کې چې ده دلته مونږ سره بل شی د اوس مونږ سره چې دا ده یو ریکټینګل غوندې دی، یو مکعب غوندې مونږ سره ښکاري، د سکویر غوندې شکل ده. او دې کې دې سره د سرکل شیپ هم شته چې په دې باندې مونږ آپشن باندې کلیک وکړو نو دا مونږ سره به دا اریزر چې ده ټول چې ده دا به مونږ سره د یو سرکل شکل اختیار کړي. نو بیا په دې سره مونږ په اسانۍ سره کولی شو. پیاله مو سره ده، نو په دې سره تاسو په اسانۍ سره کولی شئ بیکګراوند هم کولی شئ. دلته په دې آپشن په واسطه چې موږ سره دا کوم تاسو ته ښکاري سرکل ده نو د دې سایز د غټېږي، تاسو غټوئ دې سره د دې سایز غټولی شئ. ګورو غټ شو. بیرته په دې سره وړوکی کولی هم شئ. موږ بیرته دالو. اوس په دې بل د دې په واسطه چې دا موږ سره دا کوم تاسو چې دا ښکاري مکعب د دې چې دا هغه کې شیپ کې کار واخلی شي چې دې سره د دې دا شیپ چې دا تنګ کېږي، داسې نری کېږي چې کله دا موږ دلته کموو. اوس خو موږ سره مکعب شکل کې ده، خو دا چې کله موږ کم کړو نو دا به موږ سره مستطیل شي. ګورم دا موږ سره د مستطیل په شکل کې شي. شیپ به سلیکټ کوئ، بیا به داسې راپېژنئ. چې درنه خراب شو کنټرول زیډ باندې بیرته تللی شئ، او که نه یې داسې لږ درنه وران شو تاسو بیرته دلته شیپ ته تللی شئ د هغې په واسطه چې دا کوم ډاټونه دې کې جوړ دي دا داسې بیرته را لرې کوی شئ. د دې په واسطه خو په اسانۍ سره د دې نه چې دا بیکګراوند ریموو کوی شئ. د دې په واسطه چې موږ سره دا کوم هغه شو که نه دا موږ سره تین شو، او د دې نه وروسته چې دا آپشن کوم ده د دې په واسطه چې موږ سره
او د دې اپشن په واسطه چې کوم تاسو ته دا اوس مستطیل ښکاري د دې په واسطه د دې انګل چینج کیږي دا به داسې تاویږي روټیټ کیږي به دا که دا اوس موږ دلته زیات ورته تاسو وګورئ اوس دا مکمل سیده دا وګورئ اوس داسې کوږ شو چې څومره تاسو غواړئ هغومره دا وګولی شئ یا تاسو اوس دې کې غواړئ که نه چې دې نه ده ایس وران کړو دا خو اوس موږ سره هغه ده دا اوس سیده کوو چې تر څو کوم دي څنګه تاسو ته پکار وي هغسې یې کولی شئ مکمل د دې دا اوس په ټکسټ کې که نه که موږ چېرته ټکسټ کیا کوو دلته لیکو اوس په دې کې موږ دا اولر کوو دلته راځو بس ټکسټ به سلیکټ وي دا ورته نه لرې کوو دې په واسطه اوس که دا هغه تاسو لرې کولی شئ Namanga sa pakuda flower rollo alta iddukudi دا شو موږ سره اریزر ټول شو او را سره چې دا ورچوال سیګنل ډیلیټ شو دا داسې کېږي چې تاسو ورته شیپ رسم کوئ کلر فل کوئ او په دې باندې کلیک وکړئ دلته کلیک وکړئ او دلته نو دا به تاسو سره کټ شي صحیح ده داسې کلیک هم کوئ